ډریوري پر هنر د ودروه سرعت زیات د دا مو دروه. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله ده ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان د لغمان ولایت څخه حاضر یم. لیدونکو، نن په یوې متفاوته او ځانګړې خپرونه کې ستاسو کوربتوب کوم. له بده مرغه به ووایم چې تاسو دا موټرې ګورئ، په دې کې ډیری انسانانو، ډیری افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د چا د لاسه؟ د هغو ډریورانو له لاسه چې بې احتیاطي کوي. ځینې کسان دي یو قتل کوي، مثلا یو کس دی غواړي قصدا یو بل کس ووژني، یعنی یو قتل کوي. خو زمونږ هغه ډریوران چې بې احتیاطي کوي، هغوی د څو کسانو قاتلان شمیرل کیږي. د کابل جلال آباد لویه لاره، هغه لاره چې داسې ورځ به نه وي چې پکې ټکر ونه شي، او د نړۍ په لسو خطرناکو لارو کې راځي چې په دې لاره کې د موټر چلول ستونزمن دي. ویل کېږي چې په دغې لویه لاره کې د لغمان د ترافیکو مدیریت لخوا داسې ځانګړې آله جوړه شوې ده چې د موټرونو سرعت په نښه کوي، او د دې ترڅنګ هغه ډریوران یا هغه موټرونه چې په دغه لاره کې سرغړونې ترسره کوي، بې احتیاطي کوي، نو هغوی سره به قانوني چلند کوي. دا چې دغه آله څنګه ده دا به هم وګورو. خو وړاندې له هغې نن چې موږ د کابل څخه تر لغمان راتلو، زموږ کامرمین هغه موټرونه په نښه کړي دي چې په دې لاره کې بې احتیاطي کوي، او له هغې وروسته به زه دلته له یو تن ترافیک سره خبرې اترې کوم.
دلته را سره عامر صاحب ولاړ دی، خپله به ځان وپېژني او د دې تر څنګ هغه پوښتنې چې له ما سره دي هغه به راته ځواب کړي. عامر صاحب بیا هم ستړی مه شې، جوړ په خیر. خیر اوسې، مننه د تاسو نړیوال د تلویزیون نه هرکلی وایو چې له کابل نه دلته راغلي یاست، زحمت هم ښکلی ده او دلته له موږ نه معلومات اخلي. کور مدان د ما نوم محمد خالد ده، د لغمان ولایت د امنیه قمندانې د ترافیکو د مدیریت د شارع امیر د حادثاتو. که دا راته ووایي چې څنګه د کابل جلال آباد لاره په دې ورځو کې او حادثات کم شوي دي ډېر شوي دي؟ دا خو داسې ده چې د ډریورانو بې احتیاطي ده او د همدې له هغه نه الحمدلله امارت اسلامي خصوصا د موږ رئیس ترافیک او همداسې مدیر ترافیک دوی د اول زولې وکړلې تر څو دا سیستم یې پیدا کړ. تقریبا هفتې نه لا زیات شو، همدغسې د حادثو له خیره موږ مخه نیسو. نو د دې لپاره چې کوم سرعت کې دی راځي نو موږ ډریوران درو، مثال 90 نه 100 نه چې زیات هغه کېږي دی موږ درو. دې درو اول ورته ډریوران ته توصیه کو، بعد توصیه نه دویم شي که داسې عکس العمل اجرا که نو بیا ورته اختاریه ورکو، که په اختاریه مو نه شو نو بیا دروي نو چې د امارت اسلامي لخوا نه او د مشرانو لخوا نه د مدیر صاحب د ترافیکو لخوا نه همداسې د ریاست د ترافیکو لخوا نه چې هر رقم موږ ته امر وکړو نو موږ همغسې اجرات به کوو انشاءالله. څومره وخت کېږي دغه حالت تاسو راوړې ده او فعاله کړې؟ حالا خو موږ تقریبا داسې فکر وکړو 15 ورځې کېږي، خو هفته کېږي چې موږ پې دلته په واټونو باندې موږ خپل کار پې روان کړی ده. له کومې ورځې څخه چې تاسو په دغې آلې باندې کار پیل کړی دی او دا موټرونه چک کوئ، له هغې ورځې آیا په حادثاتو کې کموالی راغلی او که نه؟ هو راغله، ډېر راغله ده، ځکه چې موږ په تقریبا په دې 40 ساعتو کې هم د شپې له خوا نه هم د دې ورځې له خوا نه موږ ځو او بس وروره ګله دې درو موږ ورباندې دی کنټرولوو، ډریورانو باندې موږ چک پوینټونه موږ اچو، ځکه له درونټې نه تر درونټې هغه تنګي پورې موږ سیاره ګازمیو چې چېرته بس وروره ګله دې سپیډ سرعت زیات وي نو موږ همالته درېږو، دې درو توقف کوو چې تر څو موږ دا ګراب د حادثې کم کوو. انشاءالله کم شوی ده په لغمان کې. بس خدای پاک دې وکړي چې نور هم کم شي په دې لویه لاره کې. آمین. له بده مرغه نن چې زه له کابله تر لغمان راغلم ما ډېرې موټرې وکتل چې لا هم بې احتیاطي کوي او دا ډریوران خو د خپل سر نه به تیري نه پوهېږم خو د خپل ځان تر څنګ زموږ مظلوم نو ما د یو هېوادوالو ته دا هم پیغام ده چې دغه کومه سوالۍ له دې رانندګانو یعنې ډریورانو سره دې سره کیني نو دوی ته دغه یو توصیه وکړي، اختاریه هم ورته ورکړي چې ورته وایي چې وروره ستا لاړ شه. دا د یو د موږ د پولیسو ترافیکو وظیفه نه ده، دا بلکې د هېوادوالو او د دې سوالۍ والا هم وظیفه ده چې دې ډریوران ته وایي چې وروره ګله د سیر و حرکت د مقررات د ترافیکو په اصولو دی باید لاړ شي او که په دې باندې مونږ نشو د موږ نمبر دي هر ځای کې موږ نمبر تقسیم کړي دي او نور یې ورکوو له خیره چې دوی موږ ته زنګونه ووایي دغسې خلک یو موږ ته بس هېڅ نمبر دې ورکړي موږ داخل درو موږ د دې مخنیوی کولی شو انشاءالله. څومره وخت کېږي چې په دغې لویه لاره کې تاسو خپله دنده مسؤلیت لرئ؟ تقریبا د ما خو د سابق نه زه دلته هم د حادثاتو په بخش کې کار کوم، 15 کاله شول او 2 کاله د امارت اسلامي د افغانستان شو. نو د همغې ورځې نه راغلي وو الحمدلله امارت اسلامي چې کومې ورځې نه راغلی موږ والي صاحب جناب قاري صاحب زین العابدین عابد چې ده د لغمان والي چې ده نو د موږ هم اوله ورځې نه ترافیک ټول راوغوښتل، مدیر ترافیک سره د ټول پرسونله راویغوښته بس وروره ګله ویې ویلې ډاډګیري نه ورکړله د هم د مالي هم د جاني چې هم موږ سره نقدي مرستې وکړلې او این د تکابله پورې رئیس صاحب د ترافیکو هم مدیر ترافیک د موږ قمندان د امنیه هم نجیب الله بدخشي نو کور ودان ډېر موږ سره لیزلې وکړلې نو انشاءالله امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو، ښه په ارامه فضا کې موږ د خپل وظایف هم سرته رسوو. دا د جمهوریت هم دغه د حادثاتو د موږ د مدیریت ترافیکو د حادثاتو بخش ده دا مکمله قوې قضایي پورې تړلې ده ځکه چې دوسیه موږ باسا کوو د حادثاتو شوبه چې کوم یو ده نو دا ټولې دوسیې لري په هغه کې محکمه کې دوسیې لري چې سابق به څارنوالۍ ته به دوسیه تلله، کشف ته به هلته به هغه کېدله، اوس له هغې جانه څارنوالۍ خو نشته ده نو محکمې ته ځي، محکمې کې دوی دوسیې لري چې هر یو کې 2-3 نفره وفات شوي دي همداسې مجروحین هم لري نو دوی دوسیې لري نو چې تر څو د دوی هغه حقوقي جزا او کوم هغه اصول و مقررات چې په محکمه کې دي چې هغه دوی خلاص ځکړي نو دوی به دا وسایط دلته موږ سره ولاړ یي. یعنی په دې موټرو کې په ډیریو کې خلک وفات شوي دي
وژل شوي دي شهیدان شته ده په مختلفه نوع وسایطو کې شته ده 2 نفره 3 نفره هم همداسې پکې سیاسرې وفات شوي دي هم همداسې نارینه پکې وفات شوي دي ماشومان یې پکې وفات شوي دي چې شخص یې پیاده هم وهلی ده نو داسې موږ سره په مختلفو واقعاتو حادثې دلته موږ سره ثبت دي بیا هم زه دا پیغام لرم ډریورانو ته چې لاندسې د کم عمره نفر ډریور باید کیننې چې جواز مثال له 20 نه 21 نه چې عمر کم وي هغه باید کیننې د نشې په حالات کې کیننې نور چې جسمي او روحي تکلیف ولري باید کیننې له داسې خلکو نه موږ دا پیغام لرو او خواهش درخواست لرو چې ډېر احتیاط وکړي له هغه سره موږ ته بیا درخواست غواړو. ډېره مننه عامر صاحب. ورځو هغه آله هم ګورو او په اړه به هلته معلومات صحیح ده په دواړو سترګو کور ودان. دوستانو هغه آله چې د لغمان د ترافیکو مدیریت لخوا په دغې لویه لاره کې فعاله شوې ده هغه به وګورو چې څنګه د موټر سرعت معلوموي او د دې تر څنګ کومې ځانګړتیاوې. سلوری پرونر دا وی دروه دا مو دروه سرک نه بغل ته ودروه. خراسان کور یو سپین فورتینر راغی وی دروه د سرعت زیات ده دا مو دروه. ما مخکې مې یو اشاره وکړله چې دغسې موږ یو آله پیدا کړې ده امارت اسلامي راوړې تقریبا موږ چې راوړې 15 ورځې به کېږي په یو هفته چې شوله موږ عملي پې کار کوو په شهرا کې موږ پې کار کوو مختلفه ځایو کې موږ درو نو انشاءالله دغه تاسې راوړې ده دغه نږدې ورځو کې ډېرې حادثې هم شوي دي نو د همدغه په خاطر باندې د حادثې د جلوګیري په خاطر باندې موږ دغه آله راوړې ده چې دا په 1500 مترو کې کار کوي چې مخامخ موټر ته ونیسو د مکمله سرعت معلوموي او موږ په ځانګړي په لازمه ځای ګورو موږ هلته درېږو ډریوران درو ما مخکې مو ویلی چې موږ ورته چې کله هم ډریوران ودرولو هغه ډریوران چې د هغې سپیډ زیات دي نو موږ ورته اول توصیه کوو بعد توصیې نه په دویم ځل سره موږ ورته اختاریه ورکوو په اختاریه هم چې ونه شوله بیا دروي عملا کار ورسره کوو دروي نو چې سره موږ ته مشرانو هدایت وکوو نو موږ بیا همغسې د مشرانو په هدایت باندې همغسې قانوني چلن ورسره کوو نو موږ د دې حادثې مخه انشاءالله د علي ډېره مخنیوی کړی ده او د حادثې مخه هغه کړې ده ګراف یې کم کړی ده پې دا نو لومړی ځل دی چې په لغمان ولایت کې په دغې لویه لاره کې داسې آله فعاله کېږي بالکل دا یعنې تر اوسه په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې نشته یاره نه دا خو نشته ده فعلا دا خو په 40 ولایتو کې اولین ځل ده چې په لغمان کې او د موږ مولوي صاحب حبیب الله او رئیس ترافیکو کور ودان چې داسې یو هغه پرمختګ والا هغه سیستم یې را پیدا کړ نو د باندې موږ د حادثې مخه نیسو بس خدای وکړي چې ډریوران هم د قوانین د ترافیکو سره ځان عیار وو انشاءالله. دغه سړک دی د لغمان ولایت د سرخکانو د سیمې که نه بالکل سیده مخامخ سړک دی دا له تر 1500 متره کولی شي چې یو موټر په نښه 1500 شپږ له تر 600 پورې همداسې کار کې مخامخ چې سړک هغه نو موږ دا کنټرولولی شو چې څه د هلته معلوموي او ده پسې انشاءالله موږ نور هم کار روان کړی ده رئیس ترافیک رئیس صاحب د ترافیکو د موږ کار هغه کړی ده والي صاحب هم ته په تلاش کې ده چې تر څو موږ هغه کامرې راوړو لکه څه رقم چې دا لوحې موږ لګولي دي په همدغه سیستم په ګولایانو کې په ورورګوله کوم ځای کې چې دوی مخکې کېږي یا حادثې منځته راځي په داسې ځای کې موږ کامرې لګو چې دې کې نمبر پلیټ هند تر ډریوره پورې موټر ټول پکې مشخصات معلومیږي نو حادثې چې کېږي نو هغې کې به ملامت و سلامت معلومیږي. مننه عامر صاحب کور ودان په پای کې بیا هم څه پیغام څه وینا تاسې نه هم کور مدان ما خو مخکې هم ویله ټولو هېوادوالو ته زه دا پیغام لرم چې ډېر په دې لاره په دې شهرا کې که په هر ځای کې ځي چې دوی په موټرو کې دا تګ و راتګ کوي ډریوران دي باید هم احتیاط وکړي او سوارلۍ والا دې هم د هغه وکړي نو انشاءالله بس زه امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو
الله تعالی دې قایم و دایمه لري او ژوندی دې وي افغانستان. ډېره مننه امیر صاحب. ترافیک ما مردم خوب فعالیت میکنه، به نظم برابر است. حادثه انشالله ریگیری گرفته است، حادثه کم میشه و انشالله او وظیفه خود خوب اجرایت میکنن دیگه. خودت چی کار هستی؟ خودم یک دریور هستم سر. دریور هستی د کدام را؟ د میرا یا د لین شهر؟ لغمان و جلال آباد. د لغمان و جلال آباد د لین هستی. چطور است نسبت به وقتای پیش امی تکرار زیاد شده کم شده حادثه؟ یار انشالله که کم شده. کم شده؟ کم شده. امی آله را خودی دی که فعال کردن؟ بالکل آله بخیر فعال شده. چطور است امی آله به نظرتان؟ امی آله بسیار خوب حال است و به صورت نظر ترافیک ما مردم که من داده صورت موتر تعقیب میکنه برای خود شما و بسیار خوب نظر است. امی کسایی که بی احتیاطی میکنه د میرا باید دیگر نکنن، آینده فکر کنن، آینده فکر کنن، نکنن بی احتیاطی. بالکل. تشکر حاجی صاحب، خودت بخیر باشی. ورور ته څنګه جوړ صحت مو خدای وخت سات بخیر راغلی. سلامات اوسه. تاسو راته ځان وپېژنئ یو بل کدار ته وایي چې دلته دې څه کول؟ نوم مې بهادر بهار د کابل جلال آباد په عمومي لار باندې یو تن دکاندار یم. ښه دکان لري او دلته؟ ډېر ډېر ښه. د څه شي دکان لري؟ نوشابه فروشي د خوراکي توکي دي پکې. ډېره مننه. څومره وخت کېږي په دغه لار کې تاسو دکان لرئ؟ یاره صاحب موږ ډېر وخت کېږي، نظر 15 کاله پورې کې د جمهوریت وخت کې موږ دکانداري کول. اوس امارات اسلامي کې هم زموږ دکان ده، نو ډېر وخت نه زموږ دکانداري د ده. حادثاتو په اړه که راته ووایي، حتماً به مو په دې لاره کې حادثات لیدلي. حادثې ډېرې دي ځکه سړک وړکۍ ده، بیروبار زیات ده او حادثې ډېرې کېږي. او اوس یو نوې آله فعاله سوې ده، انشاءالله دغې سره به دا وضعیت یو څه کنټرول شي، نورمال حالت ته به راشي. نورمال حالت ته که نه؟ بالکل. یو هفته یوه اونۍ کېږي چې دغه آله دوی فعاله کړې ده. ستاسو په نظر څه تغییرات راغلي په دې ترافیکي پیښو کې که نه؟ شاید تغییر راسي. یوه اونۍ کې تاسو کوم ټکر د نږدې ساحو کې لیدلی؟ او تېره ورځ هم د سرخوکانو په مربوطاتو کې سرخوکانو پله سره چې یو سراشه مرسډیز ډوله موټر ټکر وکړ او ډېر هېوادوال پکې څه زخمیان ول او څه شهیدان سوي وو. له بده مرغه. دا د چا له کبله؟ بس د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله هغوی خپل ځان خطر کې اچولی ده او زموږ دغه ناست هېوادوال هم ځان سره خطر کې اچولی دي. نو دوی ته زموږ یو پیغام دا ده چې باید ځان هم وژغوري او دغه ناست هېوادوال دوی ژوند ته هم خطر جوړ نه شي. باید احتیاط وکړي. باید احتیاط وکړي. کور ودان ډېره مننه. ژوندی اوسئ دوستانو. د کابل جلال آباد لویه لاره او د لغمان د سرخکانو سیمه وه چې دلته موږ د ترافیکو د امیر صاحب سره هم وغږېدلو د حادثاتو په اړه او د دې ترڅنګ هغه نوې آله چې دوی په دې لاره کې فعاله کړې ده او د هغې آلې په واسطه باندې د موټرو سرعت معلوموي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.